موږ نه دا بعضې خلک راځي چې یاره تاسې د انډیا سیټ کوئ. آیا دا خلکو نه دا معلومات نه دی چې ما ورته بریسټر صاحب چې دغه د مخکې دغه سره د مشرف سره او بیا د الطاف حسین سره اوس چې دی د پي ټي آی کې دی په دغه کې په نیشنل اسمبلی کې بیان پروت دی. هغه وایي چې ورشي په افغانستان کې جهاد وکړي، ورشي په انډیا کې جهاد وکړي. او بیا د پاکستان سیاستمدار که هغه بېنظیره وه، که هغه مرزا اسلم بیګ و، که هغه حمید ګل و، که سمیع الحق و، او موږ افغانستان پنځمه صوبه جوړوو. نو اوس موږ دومره ځان بې غیرته کړو چې صاحب مهربانه چې چا وژلي و، چا مړه کړي و، د هغې ادارو سره ودرېږو، د پاکستان ریاست سره ودرېږو، ولس سره یې موږ ولاړ یو، د ولس په تباهۍ بربادۍ باندې موږ نه خوشحالېږو. او بیا پښتنو کومه داسې ټیکه راوړې ده چې نور خلک ټول قومونه په قلاره ناست دي او دا نیغ نیغ کېږي چې کله د مودي سر راوړمه او کله تماشه کوه او ته دا کوه پردیان مې کتو په دغه جمروز کې ولاړ دی، خدای پاک دې خوله ماته کړي. هغه افریدیان خو ډېر بهادر قوم دی، دا خو د بهادر خلک دي، د عجب خان افریدي تاریخونه پراته دي، فلمونه پرې ډک شوي دي. هلته ولاړ دی وایي چې ته تماشه کوه او که څه شی کوه، خدای دې تباه او برباد کړه. دا په قبایلو کې تا سره څه وکړه؟ دا سره مودي وکړه، که دا سره انډیا وکړه، که دا سره د پاکستاني ریاست وکړه، قبضه در باندې دې کړې، وژنې دي، دا دښمني د انډیا سره کې، دا کوم تحلیل او منطق دی؟ نو په دې باندې خبرې دې مهرباني وکړئ. سلامونه پاچا صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو له ټیک ټاک ټولو لیدونکو ته الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د صحت پر جامو افت په جامو کې وي. پاچا صاحب نن خو تاسو ډېره ښکلې موضوع، ډېره ښایسته موضوع مې انتخاب کړې ده. زه به یو څو خبرې په لنډو کې وکړم، الله دې وکړي چې دا ملګري او دوستان هم را سره په تنګ نه شي. او دا ټوله منصوبه چې ده د موږ او تاسو پښتنو ته جوړه شوې ده، بله هېڅ کومه خبره نشته دی، نه جنګ شته، نه جنجال شته. دغه کوم په انډیا کې چې دا کومه پېښه شوې ده، دا ښکاره معلومه ده چې د پنجاب له لورې او د انډیانو د لورې دوی خپله دا پېښه داسې جوړه کړې ده او سربېره د دې ته غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې نور هم ناامني راولي. دوی نه دا خپله خاوره ګڼلې او نه خپله خاوره ګڼي. خو مطلب دا دی چې د خیبر پښتونخوا کې چې کوم زمونږ پښتانه پراته دي، زمونږ کوم افغانان پراته دي، دوی اصلا موضوع ټوله راوړې دوی لپاره جنګ. اوس ته دا وګوره پاچا صاحب چې بارډر او خیبر پښتونخوا دا څومره فاصله لري. لکه ته چې ایران کې د ایران سره د لانجه او ایران راځي بیا تا نه خیبر پښتونخوا ولي، یعنې پېښور در نه ولي، نو ته په دې منځ کې دا فاصله وګوره. دوی دا فاصله مراعات کوي، بیا راځي په خیبر پښتونخوا کې دا جنجالونه جوړوي. بله خبره دا دغه کوم خلک چې راوځي مظاهرو ته راوځي، جلوس ته راوځي، پېښور کې ورته خلک جلوس وایي، دې ته د عیسای د لورې پیسې ورکول کېږي، دې د پیسو په مقابل کې راوستل کېږي او دا خلک راجګوي تر څو پښتانه خو هغه ګرم خلک دي چې پاچا صاحب موږ تاسو پښتو کې یو متل لرو، موږ بې ډوله مست دي. نو خبره نه معلومه دي مشرانو پیسې خوړلې او کشران ورمخکې کي. نو اصلا موضوع دا ده چې دغه کوم پښتانه چې په خیبر پښتونخوا کې دي، دوی د خیر شي، خپل ځانونه دې نه خرڅوي، پنجاب ټول عمر مړه کوي. زه اوس تاسو ته دا وایم چې کرکټ په پنجاب کې روان دی، نړیوال راځي، خلک راځي، امنیت دی هلته. ولې په خیبر پښتونخوا کې ناامني ده؟ ولې پښتون قتل کېږي؟ ولې پښتون وژل کېږي؟ ته ولې نه راجګېږې چې ته خپله پښتنه وکړې؟ سربېره د دې دا مولایان هم راجګ شوي دي او په پاکستان کې فتوا په 1000 روپۍ کلدارې ده، په 1000 روپۍ کلدارې. پاچا صاحب دا نن ما یو نفر واورېدو، خو هغه ویلي چې زمونږ دا خبرې نورې مه افشا کوئ، هغه پرده یې پرې راوستې وایي او رقم ته دوی پردې راولي. وایي په پاکستان کې فتوا په 1000 روپۍ ده، هر سړي لونګۍ تړلې چې زه ملا یم، خو نور ته د حدیثو پوښتنه او که قرآن سرسري لوستلی دی، بیلجین نه دی لوستلی چې دا څه معنا لري او فتوې ورکوي. نو مطلب مې دا دی چې دغه پښتانه دې راویښ شي، دوی د خپلو حق حقوقو دفاع وکړي. نور د دې کې هېڅ مشکل نشته. یوازینی عمران خان و چې د دې په سر باندې ولاړ و، د دې باندې ډرون حملې، په دې باندې نورې حملې، د ټولې ته سټاپ کړې وي. خو دغه خلک چې دي دوی نه خپل حق پېژني نه حقوق پېژني، دوی د پیسو لپاره خپل وجدان خرڅوي. مطلب مې دا دی چې تاسو خپل راویښ شئ، هېڅ مشکل نشته په تاسو کې. موږ له څه پکار دی؟ موږ افغانانو له موږ څه کار دی چې ورور د پاکستان او د انډیا ترمنځ د جنګ او موږ هسې مهربانه د پاکستان د ریاست سره ودرېږو؟ نو دا خو پاچا صاحب موږ هېڅکله د پاکستان د ریاست سره نه ودرېږو. موږ د خپل خیبر پښتونخوا د پښتنو سره هر وخت ولاړ یو. دوی که اواز نه شي پورته کولی، موږ په دې باندې پوهېږو چې دوی قید خلک دي، که اواز یې پورته کړو بله ورځ یې وړي، بلې ورته سر ته واچوي، مړی ژوندی به یې ورکي.
مړی پیدا کېږي خو ژوندی نه پیدا کېږي. د دې که په خولو باندې پټۍ راکش شوي دي موږ او تاسو خو لږ حق ویلی شو د دې په هغه زړونو باندې د ملهم اوبه ښه ټیټې تویېږي. خو خبره دا ده موږ د پنجاب سره هېڅکله نه یو ولاړ. دی چې څومره مردارېږي موږ پرې خوشحالېږو. دی ته مړ نه یو دی مردارېږي موږ ورته خوشحالېږو. خو په خیبر پښتونخوا کې که د غټ نه واله تر لویه پورې که یو انسان د یو نوک قدر ته د هغه نقصان هم کېږي موږ پرې دردېږو ځکه زموږ پښتانه دي او پښتون سرحد نه لري. ګوره زه ته یو بله ویډیو ښیم یو بله درته وښیم ښه دا د ورکوټو ماشومانو دا وګورئ. ګوره دا ماشومان یې نن راایستلي دي د پاکستان بیرغونه یې ورکړي او هغه هم د نر بچي دي ورته وایي پاکستان مرداباد. باچا صاحب دا ځوانان چې دي د دوی مشرانو ته پیسې ورکول کېږي خو دوی یو منټ صبر وکړه خبره دا کومه چې دا خبره دلته معلومه شي. زه دا ویډیو بیا پرې کوم ته خبره کوم ته خبره له غوږ کېږم دا به ووایه تاسو. دا وایي پاکستان مرداباد دا یې په زوره دا بیرغونه ورکړي ما ته معلومات دي. زه دې خبره کوم همدغه شانې ماشومان یې په آرمي پبلیک سکول کې شهیدان کړل همدې پاکستان شهیدان کړل که نه نن یې ولې بیرغونه پاکستان د زنده‌باد چغې ووهه. خبره دا ده چې خلکو منافقت پرېږدي. زه یاران دغه خلکو نه یم چې د دې دماغ خلاصېږي نه خلاصېږي چې هغه ماشومانو کې لږ عقل راغلی د هغه وایي پاکستان مرداباد او ته ماته چې د پاکستان ریاست سره ودرېږه دا کوم باچا صاحب ته خبره هم کوې زه د خبره رانیسم دغه ځوانان موږ سره د خیبر پښتونخوا شاید ډېر ناست دي. دی د 2018 راهیسته موږ ته د داسې یوه پېښه ثبوت کړي چې په پنجاب کې شوي داسې یوه غټه پېښه د ثبوت کړي چې هغې کې د 2 نه واله 3 پورې نفره مردار شوي هغې ته زه شهیدان نه یم چې مردار شوي دوی دې ثبوت کړي. باچا کمول صاحب حبیب غزنوي صاحب نه جنګونه شته ایس هم نشته. پی ایس ایل په پنجاب کې کېږي زموږ پېښور چې کوم ارباب نیا سټیډیم ګراوند دی اوس د عمران خان په نوم باندې دی. قصبین درته وایم چې ښه حالات برابر دي. دا پښتانه نه دي دا پښتانه دا د پردي جنګ ته وردانګي. زه دا خبره بار بار کوم عمران خان د امن سړی دی. زموږ لیډر عمران خان نه غواړي چې زموږ تجارت افغانستان پنجاب د انډیا سره کوي ښه ټیک ټاک. زموږ د خیبر پښتونخوا موږ د میډیسن کاروبار کوو. زموږ د افغانستان سره تجارت بند شوی دی. زموږ دوايان ایکسپایر کېږي او دریای کابل ته ګزارو. موږ په دې خبره پوه یو الحمدلله. موږ جنګونه نه کوو. موږ پښتانه د امن خلک یو. موږ ته په زور موږ دهشتګرد جوړ کړي دي. صحیح ده دا قوتونه دي او انشاءالله هغه ورځ لري نه ده. خان صاحب که د جیل نه آزاد شو دا د وزیر اعظم هم نه دا د صدر هم نه حالات به په هغه ورځ ټیک ټاک وي. خو زه پښتنو ته وایم چې پښتنو موږ باندې همیشه دپاره ظلم کېږي زیاتی کېږي او دا جنګونه منګونه نشته. دا صرف د پښتنو هغه غیرت دنیا ته ښیي چې دا دهشتګرد دي دا داسې دي دا داسې دي. ګوره موږ همیشه عمران خان د جیل نه دا خبره وکړه کله چې کډوال تله علي امین ګنداپور راوغ په جیل کې ورته دا خبره وکړه چې دغه افغانستان چې دی دا زموږ دوست ملک دی دغه زموږ دشمن مه جوړوئ. څنګه چې مریم نواز دا کډوال د افغانستان نه راویسته او موږ په دې باندې ډېر سخت خفه وو. په سختو ټکو کې زه اوس هم غندنه کوم او ټول پښتانه یې کوي چې څوک یې نه کوي هغه بیا د پښتنو نه نه او زه د پښتنو مشرانو ته هم دا خبره کوم چې موږ د زما 44 سال عمر د 44 سال کې موږ د خوشحالۍ ورځ نه ده کتلې. همیشه دپاره دغه تیزې خبرې دي او زه به تا ته ویډیو پلی کوم چې د امریکې رسمي بیان راغی په دې باندې انډیا ته وویل چې حمله وکړه په پاکستان باندې هغه بېله خبره ده موږ دغه نه کوو. ګورئ اوس په همدغه پښتونخوا کې په پنجاب کې نه څوک راوچت شوي دي نه په کشمیر کې څوک راوچت شوي نه په بلوچستان کې څوک راوچت شوي. همدا پښتانه دي په دې ټیک ټاک هم نه نیغ کېږي او په دې بیرغونه هم راغستي دي. مهربان په تا باندې سخت ده د پاکستان یوازې ستا دی که د نورو قومونو هم دی چې هغې قلارې ناست یې تا وروره تا دغه راغستې وروره بیګونه دې نیولي څوک وایي د مودي سر راته چا راوړو دومره داسې ووایه چې د باجوا سر راته چا راوړو د آصف منیر سر راته چا راوړو چې زما پښتانه تباه او برباد کړي دي وژلي دي ماشومان آرمي پبلیک سکول کې نور وزیرستان کې د 2015 د پی ټي آی ورونه په اسلام آباد کې د څو میاشتې مخکې شهیدان کړل. موږ به دومره انعام ورکړو نو مودي خو ته نه یې وژلی که نه وایه خدای دې په سترګو ړوند کړه
دغه خلک څومره بیا عقل خلک دي دغې ته ته څه وایې تاسې دا یو منټ باچا کمال صاحب موږ د خپل لاسه خرابي موږ د خپل کوره خرابي صحیح ده د خپل کور کمزوري کړو لر او بر پښتون په یو بل سره نفرت پیلاولو کې لګیا دي زه دا خبره بار بار کوم چې انډیا لاړه سپوږمۍ ته وخته موږ دلته په یو بل په غمونو کې اخته وو زموږ د پېښور کرکټ ګراوند زه ته لنډ مثال در کوم زموږ د پېښور کرکټ ګراوند کې PSL نه کېږي ولې نه کېږي دا یو سازش دی موږ د کرکټ دیوانه موږ د کرکټ عاشقان یو زموږ د پېښور زلمي خپل ټیم دی موږ د خپل ټیم کراړیان په پېښور کې نه ګورو او جنګ ورکه جنګ د څه کې څه چل دی خیر خدای کړه ستا اکانومي په کوم ځای کې ده ستا ملک په کوم ځای کې ده ستا پښتون په کوم ځای کې دی او ستا خبره زه دا خبره بیا بار بار کوم چې پښتون چې دی بس دا نیغ کېږي او په دې نیغېدو کې همیشه دپاره خپل ځان یې خراب کړی دی مننه وایي صاحب دغه ته افتخان را سره وتېږه نمبر چې دی دغه دی فکر کوم چې د خان ممتاز دی مهرباني وکړئ بچا صاحب تاسو ته او تاسو اورېدونکو کتونکو ته ټولو ته سلامونه خدا هیله چې د ذاتو د صحت په جمو کې په پټو بچا صاحب مونږ خو د ډېر تاییدوي دا خو پړومبي ځال کې نن چې کومه موضوع دی جوړه کړې ده چې د استا کوم سوچ تا دا بالکل زه تاییدوم خو کته چرته دا وایي چې په سلې کې د سل پښتانه راوځي او د انډیا او د پاکستان په جنگ کې دا د ملګرتیا نو کو د پیغمبر په ټیم کې هم سم منافقین وی چې تاسو به په معنا خپته وي ته د دینه معلومه کا چې پړومبي ځال کې پښتانه دمر ویښ شوی دي چې د ځوانان مشران نشي پیدا کوي چې پوسې ته روډونو ته سړکونو ته روبسي چې ته د پاکستان زنده‌باد او د هندستان سره د جنگ حمایت وکا دای مشومان راوېستل مشومان یا د مرداباد نه راوي اوس د ستاسو ویډیو کې د مشومان هم دا ویي چې مرداباد بیا دای ته چې پاته ولګي دا چې پښتنو خيار شوی دي د پیرا جنگ خونه دای ته دا یره دا چې پښتون د هندستان ملګری نشي او د شاتنه ما سره ټوپک د هندستان سره نه راوالي ځکه چې زما په جوړه کې خو 1,00,000 شهیدان دي زما په جوړه کې خو دې 50,000 مارکیټونه وران کړي